هره ګړۍ د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه تازه او کره خبرونه وڅارئ. له امنیتي او سیاسي بدلون نیولې تر ټولنیزو، کلتوري او اقتصادي مسایلو پورې موږ یې بې پرې او متوازن تر تاسو رسوو. هره ګړۍ له کندوز راډیو څخه. سلامونه او وخت مو پخیر. پام راوړم د کندوز راډیو د دې ساعت مهمو وروستۍ خبرونو ته. نن پنجشنبه د لړم 22مه نیټه ده چې د 2015 کال د نومبر له 13مې نیټې سره سمون لري. روانه خبري ګړۍ درته زه عبدالجلیل احساس وړاندې کوم. خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکي. ملا عبدالغني برادر وایي د افغانستان تجاران دي د تجارت لپاره بدیلې لارې ولټوي. د سالنګ لوی لارې د بیا رغونې چارې په چټکۍ روانې دي. د احمدشاه بابا د کور د دویمې پروژې ترمیماتي چارې دوام لري. او د ترکیې په لوېدلې الوتکه کې 20 سرتیرو خپل ژوند له لاسه ورکړی. اوس هم بشپړ خبرونه. ملا عبدالغني برادر وایي د افغانستان تجاران دي د تجارت لپاره بدیلې لارې ولټوي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر له صنعتکارانو او سوداګرو سره په غونډه کې له پاکستان راواردېدونکو درمل بې کیفیته یاد کړل او زیاته کړه چې د درملو واردونکو ته 3 میاشتې وخت دی چې له هغه ځایه خپل حسابونه راټول کړي. برادر ډاډ ورکړی چې افغانستان اوس مهال داسې یو هیواد دی چې د خپلو صادراتو او وارداتو لپاره بدیلو لارو ته لاسرسی لري او سیمه‌ییز هیوادونو سره هم اقتصادي اړیکې د تیرو پرتله څو چنده پراخې شوي دي. د سالنګ لوی لارې د بیا رغونې چارې په چټکۍ روانې دي. د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف اخشناس ویلي چې د سالنګونو لوی لارې د 15مې ګلالۍ د محافظتي قیر اچونې چارې بشپړې شوې دي. نوموړي ویلي چې د سالنګ لوی لارې د بیا رغونې چارې په بېلابېلو برخو کې په چټکۍ روانې دي او هڅه کیږي چې سږ کال پلان شوي کارونه د ژمي له رارسېدو مخکې بشپړ شي. د احمدشاه بابا د کور د دویمې پروژې ترمیماتي چارې دوام لري. د کندهار د اطلاعات او کلتور ریاست ویلي چې د احمدشاه بابا د کور اړوند ساحو د دویمې پروژې ترمیماتي چارې په چټکۍ سره روانې دي. د احمدشاه بابا د کور د بیا رغونې چارې د اطلاعات او کلتور وزارت له لوري پیل شوي چې د دویمې برخې تر بشپړېدو وروسته به پرانیستل شي. او وروستۍ خبر دا چې د ترکیې په لوېدلې الوتکه کې 20 سرتیرو خپل ژوند له لاسه ورکړی. ترکیې رسنیو ویلي چې د جورجیا په پوله کې د لوېدلې الوتکې په پیښه کې 20 سرتیرو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. دغسې 130 بار وړونکې الوتکه له اذربایجان نه ترکیې ته روانه وه چې د کاختي ولایت په سیغانګو سیمه کې راولوېده. د پیښې لامل لا نه دی روښانه خو د ترکیې او جورجیا چارواکو څېړنې پیل کړې دي. د پیښې له ځایه خپرې شوې ویډیوګانې ښیي چې الوتکه ټوټې شوی او سوځېدلې ده. د ترکیې دفاع وزارت د مړه شویو سرتیرو نوملړ هم خپور کړی دی. دا د دې مهال مهمه وروستي خبرونه. تر بیا ښه وختونه لویه لا ومل شه.